د ډاکټر نجیب الله احمدزي ځینې ناویل شوي حقایق هغه څنګه له د خپل هیواد سره لیونۍ مینه درلودله. له پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه یو چا پوښتنه وکړه ولې له قیمتي او پیشني کالیو څخه استفاده نه کوي. ډاکټر نجیب په خندا شو او ورته وویل زما ټول معاش چې د دولت له بودیجې څخه راته راکول کیږي 18,000 افغانۍ دی چې د دغو 18,000 افغانۍ څخه خپلې میرمنې ته د کور د خرڅ لپاره 8,000 افغانۍ ورکوم ځکه چې مینماله لرم، 2,000 افغانۍ د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره او 2,000 افغانۍ د خپلو ماشومانو د هغه لادا موټر د مصارفو لپاره ورکوم چې له خپل پلار څخه راته پاته ده او یو نیم وخت مې کورنۍ ورڅخه استفاده کوي. 3,000 افغانۍ بیا ډریور ته معاش ورکوم او پاتې 3,000 افغانۍ مې په خپل جیب کې د ځان د شخصي مصارفو لپاره ساتم، د دې لپاره چې د کابل په شار او جادو سرکونو کې څوک د الله جل جلاله د رضا په خاطر مرسته راڅخه وغواړي نو ورکوم او کله ناکله په 6 میاشتو کې په کوم رقم لباس چې زما په ځان کې ګوري خیاط یې راته ګنډي، کوم پتلونونه چې په کور کې لرم اکثر راته مې خپلې میرمنې په لیلامي کې اخیستي دي. کوم شخص چې پوښتنه کړې وه سترګې له اوښکو ډکې سوې او په زړه یې وویل. ډاکټر نجیب پوښتنه ترې وکړه چې ولې ژاړې؟ شخص بیرته په جواب کې وویل ستونی مې وچ سو او په دې فکر کې شوم چې د صداقت او رښتینولۍ هغه مکتب چې تاسو ویلی له تاسو وروسته به په دې هیواد کې څه کیږي. ډاکټر نجیب په خندا شو او وی ویل په هغه الله جل جلاله ښه پوهیږي، خو هغه تحلیل چې د اوسني اوضاع په هکله کولی شم په ډاډ سره وایم چې له ما څخه وروسته حکومتونه به چې د ټول افغانستان شتمني هم وخوري ماړه به نشي. دوی به د وطن او وطنوالو په فکر کې نه وي، یوازې به خپل فکر خپل کور او خپل دسترخوان په فکر کې به یې وي. یوازې به د دوی د موټرو لګښت او مصارف زما کلونو له معاش سره برابر وي. دوی به د خلکو په ستوني کښېږدي تر څو ژوندي او سرمایه‌داره پاتې شي. روح دې ښاد شه ډاکټر نجیبه. ګرانو مینوالو په دې هیله چې د ډاکټر نجیب دغه ناویل شوي حقایق به مو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که چېرې مو دغه ویډیو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.